بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید ده چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه ګران دوستانو بل درس ته په خیر راغلاست. اوس د خیر سره شروع کوو. دلته وایي چې بتن یعنی هیله کول، د یو شي توقع کول. ښه نو په دې ځای کې وایي چې بیت یعنی په مهرباني سره کنه. ګوري دوستان دغه بیت ډېر مختلفې معناګانې ورکوي کنه. یو سړي سره مثلا هغه کې دا یو مرسته وکړي، هغه درته وایي چې دانکې، نو ته به ورته څه وایي چې بیت یعنی دا داسې هغه هم ده که نه چې یعنی بیت یعنی څه خبره نه ده، داسې معنا هم ورکوي. او لکه په مهربانۍ سره داسې هم معنا ورکوي. مثلا یو سړی درته وایي چې مثلا ورته وایي چې هغه ده یو سوال لري که نه، نو هغه یا د سړي توجه ځان ته راړی، نو هغه ورته وایي چې بیتې یعنې مهرباني وکړه، یعنې ووایه څه وایې که نه. یا مثلا هغه کې ده ته ورګه ډېرې خبرې دي، خو مړه په دا د هغه کې ده د خبرو په وخت کې سړي په یاد نه وي. یا مثلا یو سړی درته ووایي چې دا غواړي برعکس داس ورته وایي چې یا بیتې یعنې هو مهرباني وکړه یعنې رایه کړه، نو هو په مهربانۍ سره خلاصه داسې. نو امیدوارم دوستانو په دې باندې پوه شوي. دا ډېرې معناګانې ورکوي. ښه په دې ځای کې وایي چې فرڅایهونګ یعنې بښنه. اوس دوستانو دلته سوال جوړیږي چې دا فرڅایهونګ یعنې بښنه، نو دا به موږ خبرو کې څنګه استعمالو. کېدای شي دوستانو زه دلته په لیکلو کې هم درته کمه تم غلط شمه، خو خبره دا ده چې دوستانو دا د زموږ او ستاسې مورنۍ ژبه نه ده. تاسې خبرې وکړئ، استعمال یې کوئ چې تر څو صحیح شي. ما اوس الماني کورسونه دا شی نه خوښه کړي، خو خیر بهرحال بیا درته لیکم. فرڅایهونګ یعنې بښنه. اوس که چا ته وایي چې زه تا بښمه که نه، نو هغه ته به داسې لیکې ich verzeihe dich، یا مثلا ich verzeihe dir داسې، یعنی زه تا بښم. صحیح ده که نه. او مثال د خبرې خدای ناخواسته یو چا سره د شور زیات شوی که نه، او ورته وایي چې زه تا نه بښم، ورته وایي چې ich verzeihe dir nicht، صرف nicht به ورسره اضافه کړي، بس خبره خلاصه. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یې. ښه د دې نه دا خواته ښکته وایي چې ګشتاتن یعنې څه؟ ګشتاتن یعنې په اجازه، یعنې اجازه خلاصه داسې که نه. اوس مثال د خبرې یو چا ته وایي چې هغه ده زه اجازه تا ته در کوم که نه، ich gestatte dir. یا مثلا هغه ته وایي چې ته ماته اجازه راکړې، نو بیا به څه ورته وایي؟ هغه به څنګه کوې؟ صرف دغه ګې به غټه کړې، ځکه که نه چې اول سر کې دا حروف غټ لیکل کېږي، نو هلته به ورته وایي gestattest du. وایي دا مې دلته په دې سر کې ولیکه، ودرېږه په بښنې سره ودرېږه مړه. gestattest du mir. Ja, gestattest du mir bitte. یعنی اجازه راکوي ته ماته په مهربانۍ سره، او که نه دا ورسره ونه وایه ورته gestattest du mir یعنی آیا ته ماته اجازه راکوي. مثال لخبر د یو شي یو کار که نه، یا اجازه پکې غواړي. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یې. ښه په دې ځای کې وایي چې ich möchte bitte. مثال له خبرې یو سړی یو شی تا ته درکوي، یا همداسې یا مثال له خبرې څه شی درته هم، خو خلاصه سړی تا ته چې درکوي بیا درته وایي چې دام غواړي، نو ته ورته وایي ich möchte bitte، هو زه غواړم. هو پکې نشته، خو مثال زه غواړم په مهربانۍ سره. خو خلاصه داسې. امیدوارم دوستانو پوه شوي یې. ښه دلته مخکې څه وایي؟ وایي چې for it was danken. فور یعنی د ایتواس د یو شي دپاره، دانکن یعنی مننه کول. سره امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. په دې ځای کې وایي چې دانکې یعنی مننه. دا خو دوستانو په تېرو درسو کې هم ډېر زیات استعمال شوي. یا په دې ځای کې وایي چې دانکې زیر ګرم یعنی ډېره مننه. او که دوستانو چیرې د یو شي معنا وکړو، دانکې یعنی مننه، زیر یعنی ډېر، ګرم یعنی خوښول، یعنی مننه ډېره خوښول. خلاصه داسې ځکه دا ګرم خو د خوښولو هغه کېږي جمله کېږي، خو سیده مطلب دا ده چې ډېره مننه
خلاصه داسې امیدوارم دوستانو پوه شوي ښه په دې ځای کې ښکته څه وایي چې هغه ده ریخت هرڅلیخن دانک لکه موږ تاسې په پښتو کې وایو چې هغه ده د زړه له کومې مننه ښه یا مثال د خبرې د زړه له کومې مننه کوم دا کوم هم ورسره ووایه خو دلته داسې مطلب داسې معنا ورکړي یو که د ټکي ټکي معنا ورکړي ریخت یعنې رښتیا ریخت یعنې رښتیا هرڅلیخن یعنې د زړه له کومې دانک یعنې مننه دانک یعنې مننه کې ورسره نشته ځکه چې هغه ای ورسره نه ده ورکړي نو بس دانک به ورسره وایو که نه یعنې رښتیا د زړه له کومې مننه خو سیده مطلب صرف همدغه راځي دا رښتیا ورسره په پښتو کې موږ تاسې نه وایو یعنې له زړه له کومې مننه صحیح ده که نه نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یې ښه دلته مخکې څه وایي چې دانکې ګلایفالس یعنې څه همچنان له تا نه هم مننه یا همدغسې له تا نه هم مننه صحیح ده که نه امیدوارم دوستانو پوه شوي یې دلته څه وایي چې ناین دانکې یعنې څه اوس مثال په دې خو پوهېږئ چې نه ناین یعنې نه دانکې یعنې مننه مثال د خبرې یو سړی تا ته یو شی درکوي او ته به هغه ته نه غواړې ستا نه وي په کار نو ته ورته چې ناین دانکې زه دا نه غواړم صحیح ده که نه امیدوارم دوستانو پوه شوي یې یعنې یو سړی ورته برعکس داسې ورته ناین دانکې یا نه زه دا نه غواړم امیدوارم دوستانو پوه شوي یې ښه په دې ځای کې وایي چې ګیرن ګشهن یعنې څه ګیرن ګشهن یعنې مثلا په هغه کې درته ووایم په پښتو کې درته هغه ووایم چې یعنې د مننې وړ خبره نه ده که نه یا مثال هغه نه ده لکه په فارسي کې وایي چې قابل نداره صحیح ده که نه نو دا هغه معنا ورکوي امیدوارم دوستانو پوه شوي یې یعنې څه هغه د مننې خبره نه ده او دلته په دې ځای کې وایي چې کاینه ورفالس یعنی د مننې خبره نشته لکه دا وګورئ په فارسي کې لیکلي چې قابل تشکر نیست یعنی د مننې خبره نه ده یعنی هیڅ خبره نشته صحیح ده که نه امیدوارم دوستانو پوه شوي او که چېرته دوستانو ادبیات غواړئ نو مخ تاسو ته ویلي که نه چې زما ادبیات غونه قوي نه دي امیدوارم دوستانو پوه شوي ښه دلته وایي چې نیخت فرشتهن نیخت فرشتهن یعنی نه پوهېدل امیدوارم دوستانو پوه شوي دلته وایي چې وی بیت یعنی مثال خبرې هغه ده وی یعنی څنګه بیت یعنی په مهربانۍ سره کنه داسې معنا داسې راځي خو که یو سړی ته خبره وکړه او ته په پوه نشې نو ته څنګه ورته زه خو پوه نشم نو ته ورته وی بیت یعنی تا څه ویلې صحیح ده که هغه ته څه وایي چې ولې نو ته به دلته مثال هغه کې ده چې ورته چې زه خو پوه نشم نو بیا ورته پوره جمله داسې وایي چې ich habe nicht verstanden یعنی د ټکی ټکی معنا ich یعنی زه habe لرم nicht یعنی نه verstanden یعنی پوها یعنی زه پوها نه لرم خو او کسی د مستقیمه معنا وکي زه پوه نشم ich habe nicht verstanden صحیح امیدوارم دوستانو پوه شوي یا دلته ښکته څه وایي چې können Sie das bitte wiederholen können یعنی کولای شي یعنی تاسو داس یعنی دغه bitte یعنی په مهربانۍ سره wiederholen یعنی تکرار یې یعنی بیا یې وایي یا بیا وکي صحیح امیدوارم دوستانو پوه شوي یعنی کولای شي تاسو دغه په مهربانۍ سره بیا وکي یا بیا ووایي یا مثال تکرار یې کوي امیدوارم دوستانو پوه شوي ښه دلته ښکته څه وایي چې wiederhol das bitte یعنی تکرار کا دا په مهربانۍ سره یعنی دا بیا تکرار کا په مهربانۍ سره امیدوارم دوستانو پوه شوي ښه دلته څه وایي چې können Sie das buchstabieren مثال د خبرې یو سړي ته د نوم واخیسته یا یو شی ورته ویلي او هغه کس نشي کولی دا ولیکي نو درته وایي können Sie یعنې کولی شئ تاسې داسې یعنې دغه بوکشتابیرن یعنې چې د دغه یو حروف راته ووایي او یا مثلا دا څنګه لیکل کېږي درته وایي یا قلم ترې راواخلئ خپله ولیکي او یا ورته یو حروف ورته وایي لکه یو وړکی مثال درکړم درته یو سړي ته ووایه چې یو سړی څخه پوښتنه وکړي ستا نوم څه شی دی ته ورته چې محمد هغه درته وایي چې محمد څنګه لیکل کېږي اوس که چېرې د زموږ او ستاسې په حروفونو باندې شي که نه مثال درته وایي چې میم ه میم دال محمد صحیح ده که نه او که چېرې د دې په هغه باندې شي نو بیا هغه ده لکه محمد نوم اوږدېږي هغه ده ام او او ها ا ام ا د محمد کنه بیا داسې راځي مثلا چېرته ویلي کوم مړه چې سپینه محمدي نه درته وکړم هغه بیا داسې راځي داسې بیا راځي صحیح ده که نه امیدوارم دوستان پوه شوي په هغه باندې محمد هو بعضې خلک دا چې ده که نه په هغه باندې په دغه او باندې هم لیکي خو دا هغه نشته مثال چې زده کړه کې کله به غلط کله صحیح لیکي امیدوارم دوستان پوه شوي ښه دلته څه وایي چې څه شه
دغه ځای کې دلته وایي چې هغه ده einverstandnis یعنی څه einverstandnis یعنی د یو سړي سره موافقه کول یعنی یو سړی هر خبره چې کوي هغه د ستا د زړه د خبر یعنی داسې سمه روغه خبره کوي یعنی هر خبره د کاني کرخي یعنی بیا ته دغه سره په هر خبره کې موافقه یې کنه یعنی موافقت یعنی په خبره کې موافقه خلاصه داسې in Ordnung یعنی سمه ده صحیح ده یا هو همداسې او دوستانو دغه Ordnung ته لږ متوجه اوسئ دغه اونګ او ان چې تېنه لرې کې که چېرې دغه ان مو سره پرېږدي داسې مثلا ان نه که داسې کې یعنی په کمپیوټر کې چې یو پاکټ که نه هغه ته ان Ordnung یعنی په پاکټ کې ښه او که چې دغه هم ترې لرې کې Ordnung یا پاکټ ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي خو ولې دلته چې وایي چې ان Ordnung یعنی صحیح یا سمه ده صحیح ده که نه امیدوارم دوستانو پوه شوي دلته ښکته وایي چې einverstanden یعنی څه چې پوه شم که نه یا مثلا منم یا زم در سره پکې موافقه یم خلاصه داسې امیدوارم دوستانو پوه شوي دغه یو چې نه دا د دې صفحې شمېره ده چې دا صفحه مې درته په دوه ویډیوګانو کې توضیح کړه نو امیدوارم دوستانو تاسو د دې نه خپله فایده اخیستې او د راتلونکي درس پورې دوستانو په پاک الله باندې سپارم فی الحال د الله په امان او ښې چارې